درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. د افغانستان د پاسپورټ ریاست ټولو کارکوونکو د ښځینه په ګډون خپل کار پیل کړی دی. پاسپورټ ریاست وايي هڅه کوي چې هره ورځ تر 6,000 پورې پاسپورټونه وویشي او که اړتیا شوه نو د شپې له لوري به هم کارونه پیل شي. د پاسپورټ ریاست چارواکي وايي اوس پریکړه دا ده چې پاسپورټونه به د افغانستان اسلامي جمهوریت په نامه ویشل کیږي. پرون د اسلامي امارت رئیس الوزرا اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د پاسپورټ او برېښنایي پیژندپاڼو یعنې تذکرو د ویش لړۍ دې بیا پیل شي. بل پلو ایراني او افغان چارواکو د سوداګرۍ پر اسانتیا خبرې کړې دي. د افغانستان او ایران لوړپوړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ او ترانزیټ پراخ بحثونه کړي دي. د خبرو شوو راپورونو له مخې د ایران د حکومت یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی و او دلته یې د نوي حکومت له لوړپوړو چارواکو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ په بندري سیمو کې پر اسانتیاو د سوداګرۍ پر پراختیا او ستونزو پر له منځه وړلو او نورو مسایلو جدي بحثونه شوي دي. دواړو لوریو ټینګار کړی دی چې د بېلابېلو توکو د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره به ټولې ستونزې او خنډونه لرې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیل لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.